بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو لپاره سلامونه، مینه او درنښت وایم. د اتم ټولګي د بیولوژي نوبت را رسیدلی دی او نن ورځ موضوع هغه ښکاره زړې لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نباتات دي چې ورته جیمنوسپارم ویل کېږي. دې درس کې موږ تخم لرونکي نباتات ویلي وو او د تخم لرونکو نباتاتو خصوصیات او ځانګړنې هم مونږ تشریح کړې وې. تخم لرونکي نباتات په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. تخم لرونکي نباتات دوه برخو باندې ویشل شوي. یو ته ښکاره زړی نباتات ویل کېږي یا جیمنوسپارم. بل ډول ته پټ زړی نباتات ویل کېږي چې د انجیوسپارم په نامه سره یادېږي. ښکارهزړي نباتات کوم نباتات دي؟ ښکارهزړي نباتات هغه نباتات دي چې دانه یا تخم یې د میوې په وسیله باندې نه وي پوښل شوی. پټزړي نباتات هغه نباتات دي چې تخم یا دانه یې د میوې په وسیله باندې پوښل شوی وي. دې ته پټزړي نباتات ویل کېږي. پرزړو نباتاتو په خصوصیاتو باندې به انشاءالله په راتلونکي درس کې خبرې کوو، خو نن زموږ او ستاسو موضوع ښکارهزړي نباتات دي چې ښکاره زړي لرونکي نباتات کوم نباتات دي، څه ځانګړنې او خصوصیات لري. ښه، لومړی خبره چې د جیمنوسپارم د جیمنو د یوناني ژبې کلمه ده. جیمنو د دې معنی ښکاره ده. جیمنو د یوناني ژبې کلمه ده او معنی یې ښکاره ده. او سپارم هم د یوناني ژبې کلمه ده او معنی یې څه ده؟ معنی یې د زړی ده یا تخم ده. نو دا معنی چې ښکاره زړی لرونکي. یو خصوصیت دا شو چې دا نوم یې په خپله د دې معنی لري چې ښکاره زړی لرونکي. دویم خصوصیت د دې نباتاتو تخم یا دانه د میوې په وسیله باندې نه وي پوښل شوی. ځینې میوې که وخورئ زړی یې ایسته غورځوئ او بهر طرف میوه یې ترې وخورئ او منځ کې یې زړی وي، خو نه، د دې زړی هغه د بهر له طرفه د میوې په وسیله باندې نه وي پوښل شوی. فکر وکړئ هر وخت دپاره چې کوم د نباتاتو څخه استفاده کوئ که یې زړی د میوې په وسیله باندې پوښل شوی و، دې ته انجیوسپارم ویل کېږي. دې ته پټزړي نباتات ویل کېږي، لکه مندتې، لکه الوچې او داسې نور. او ځینې داسې نباتات دي چې تخم یا دانه د بهر له طرفه د میوو په وسیله باندې نه وي پوښل شوی، لکه د مخروطیانو هغه حاصلات. د مخروطیانو حاصلات، مخروطیان چې دی لږ وروسته وایو، لکه موږ جلغوزي اوس وښیو. جلغوزی یو دانه که راواخلئ د بهر له طرفه یې میوه نشته، خو په منځ کې د زړي چې وجود لري هغه شیره وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو ترې استفاده کوو. تخم یا دانه د میوې په وسیله باندې نه وي پوښل شوی. دریم خصوصیات هم د دې نباتاتو دا دی
چې ستنو ته ورته پاڼې لري. څه ډول پاڼې لري؟ لکه ستنې نري نري، لکه نجان مو کلیدلی نجان، دا نجو سروې صنوبر دا د دې بیلګې دي. که دغه پاڼې وکسې نرۍ نرۍ لکه ستنو ته ورته پاڼې لري، دا یې بل خصوصیات دی. او څلورم خصوصیات دا ده چې پاڼې تل شنې وي. پاڼې تل شنې وي. ګورئ یو موسمیزي پاڼې دي چې د موسم په تغییر سره پاڼې تویېږي. یو داسې لکه اوس د ماندتو، الوچو، توتانو، د دې پاڼې څه ډول دي؟ موسمیزي پاڼې د موسم په تغییر سره هغه تویېږي. خزان چې راشي هغه تویېږي. خو د ځینو نباتاتو پاڼې تل شنې وي، لکه د ښکارا زړو لرونکو نباتاتو، لکه نجانو نرۍ نرۍ ستنې دي د نجانو چې موږ او تاسو په سیمه کې دغه ونې شته. د دې ونو پاڼې په هر ډول موسم کې شنې وي. دلیل دا دی چې دوی د ډبل کیوتیکل په وسیله باندې پوښل شوی دی. زیاتې اوبه نه تبخیروي. لږ وروسته نور دلایل هم درته وایم. او د دې ښکارا زړو لرونکو نباتاتو بیلګې کومې دي؟ جلغوزي، نښترې، که د نښترې مو لیدلې وي دا زموږ او ستاسو په منطقه کې چې ولید، نښتر، سروې یو ډول ونې دي، صنوبر په نوم سره یو ډول ونې دي، او کاج یا ناجو چې موږ او تاسو ورته وایو، دا د ښکارا زړو لرونکو نباتاتو بیلګې دي. نو بالاخره دا هغه خصوصیات دي چې ښکارا زړو لرونکي نباتات دي. په لویه کې د دوی هغه بیلګې هغه محروتیان دي. په لویه کې دغو چې جلغوزي دي، نښتر دي، سروې دي، صنوبر دي، دې نباتاتو څه ویل کېږي؟ محروتیان ویل کېږي. محروتیان ځکه ورته ویل کېږي چې دوی حاصلات داسې دي چې هغه محروت شکل لري. لکه د دغه کومې غوټې چې دي، غوټې چې کله وګوره په اخرنۍ برخه کې غټواله لري، ولې په سر برخه کې لږ څه نریوالی ته راځي بالاخره اخري څوکه باندې ختمیږي. نو هدف دا دی چې د دوی حاصل چې دا هغه محروت شکل لري، ځکه ورته په لویه کې دغه نباتاتو ته یا په خاص ډول جیمنوسپارو نباتاتو څه ویل کېږي؟ محروتیان ویل کېږي، کنیفرس. اوس راځو کنیفرس یا محروتیان باندې خبرې. کنیفرس محروتیان. اول به دا ولیکو چې حاصل محروت شکل لري. ځکه ورته ویل کېږي چې محروتیان. دویم لکه مخکې مو چې ویلې ستنو ته ورته پاڼې لري چې بل خصوصیات دغه ستنو ته ورته پاڼې د ډبل کیوتیکل په واسطه باندې پوښل شوي دي. د ډبل کیوتیکل په واسطه باندې پوښل شوي دي. راځئ چې دا کیوتیکل وپېژنو. کیوتیکل د موم یعنی واکس مادې نه جوړ شوی، هغه سریښناکې مایع څخه جوړ شوی نری پلاستیک ډوله پوښ دی چې پاڼې د بهر له طرفه پوښلي دي.
بیا وایم کیوتیکل هغه نری د موم یعنی واکس ماده یا د غلظتناکې یا د سریښناکې مادې څخه جوړ شوی پوښ دی چې پاڼې د بهر له طرفه پوښلي دي. د دغه کیوتیکل مسؤلیت هغه دا ده چې د اوبو تبخیر کم وشي. لنډ که داسې وویو چې دغه د مهروتیانو پاڼې تل ولې شنې وي، یو دلیل یې دا ده چې ډبل کیوتیکل لري. ډبل کیوتیکل په د پاڼو په تل شنوالي کې څه اهمیت لري؟ ځکه چې کوم نباتات یا کومې پاڼې چې زیات یا ډبل کیوتیکل ولري، هغه کیوتیکل هغه پوښ د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوی کوي. د زیاتو اوبو د تبخیر په نتیجه کې چې کله زیاتې اوبه تبخیر شي نو پاڼه وچیږي، پاڼه د اوبو له کمښت سره مخامخ کېږي. دویم دغه مهروتیانو دغه نرۍ ستنو ته ورته پاڼې چې دي هغه شخمیات لري په زیاته اندازه باندې. د زیاتو شخمیاتو لرل یا د شخم درلودل دا هم د مهروتیانو د پاڼو د شنه پاتې کېدو سبب کېږي. او دریمه خبره ده چې دغه ستنو ته ورته پاڼې چې دي زیاتې ستوماتاوې نه لري. زیاتو ستوماتاو نه درلودل سبب دې شوی دی چې پاڼې تل شنې وي، ځکه چې کله چې کوم پاڼې زیات ستوماتاوې ولري هغه به زیاتې اوبه تبخیروي، او کومې پاڼې چې کمې ستوماتاوې یا سوري ولري هغه به کمې اوبه تبخیروي. نو په نتیجه کې دغه اوبه کمې تبخیروي چې بالاخره د پاڼو د شنه پاتې کېدو سبب کوي. ځینې نور لاملونه هم موجود لري خو همدا یې کفایت کوي. نو په لویه کې د دوی هغه بېلګې ما تیارې کړي چې کاج د سرو د صنوبر دی او بالاخره نور دی. نو دا د مخروطیانو او په لویه کې د ښکارا زړه لرونکو نباتاتو باندې بحث دی. انشاءالله په راتلونکي درس کې به یو بله موضوع د همدغه مخروطیانو تر عنوان لاندې تشریح کوو. زه هیله من یم چې د نننی درس مو سم اخیستی وي. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم او ستاسو لپاره به نوی درس وړاندې کوم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مل شه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. سلامت اوسئ.